بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، راځو نوي درس باندې پیل کوو. نوی درس مو د نسبتي عددونو پرتله کول یا مقایسه د نسبتي اعدادو ده چې دوه عدده نسبتي عددونه دي چې کومه یې لوی ده کومه یې کوچنی ده یا څو عدده وي. لکه څنګه چې مخکې درسونو کې موږ نسبتي عدد په هکله وغږېږو. معکوس د نسبتي عددو معکوس د جمعي یعنی که یو عدد وي معکوس د جمعي لري، البته چې عنصر د عینیت په نسبتي عددو کې چې عملیات جمع وي صفر دی، ځکه د 2/3 یا 4/5 چې یو نسبتي عدد ده په یو بل نسبتي عدد پیدا کیدی شي چې -4/5 ده چې د سره جمع سي، عنصر د عینیت ورکوي. په دې عنصر د عینیت د همدې ست ورکوي چې عنصر د عینیت نظر د عملیې جمع ته دلته صفر ده، یعنی 4/5 معکوس د جمعي د -4/5 ده په نسبتي عددو کې چې عمل جمع وي او دلته عنصر د عینیت نظر عملیې د جمع ته صفر ده. د باندې وغږېدو. اوس راځو دوه نسبتي عددونه پرتله کړو یا مقایسه یې کړو. موږ دلته درې حالات لرو. یا دا ده چې دوه کسرونو کې یا دوه نسبتي عددونو کې مخرجونه یې مساوي دي، مخرجونه یې مساوي، صورتونه مختلف دي. په دې دوه کسرونو کې هغه کسر لوی ده چې صورت یې لوی وي. یا داسې حالات وي چې صورتونه یې مساوي، مخرجونه مختلف وي. په دې دوه کسرو کې مقایسه کولو کې هغه کسر کوچنی دی چې مخرج کوچنی وي، او که چیرې صورت و مخرج خو مساوي د دوه کسرو خو واحد کسر سره مساوي دي، او که نه صورت او نه مخرج سره مساوي وي بیا هغه په واسطه د عملیه د تجنیس چې موږ یې مخرجونه مساوي کوو په هغه صورت کې بیا هغه معلوموو چې کوم کسر لوی ده. اوس راځو کسر ته چې فرضاً 2/5 لوی ده یا 1/5 لوی ده. صحیح، موږ کولی لرو چې 2/5 لوی ده که 1/5 لوی ده. ښه، که موږ یو تخته کاغذ واخلو په دې شکل، دوه تختې کاغذ، یو نفر وایي چې موږ ته یې 2/5 راکړه د دې کاغذ. ښه، اوس یوه حصه، دوه حصې، درې حصې، 1 2 3 4 5 حصه. په 5 مساوي حصو موږ دغه وویشو. څو حصې هغه ته ورکوو؟ دغه 2 حصې ورکوو. دا دواړه حصې دغه په وقت کې 2/5 ده. ښه، بل نفر وایي چې ما ته 1/5 د یو ورق کاغذ راکړه. یو ورق کاغذ ورته واخلو چې عین مساحت لري، عین شکل، په څو حصو یې تقسیم کړو؟ 1 2 3 په 5 حصو دا تقسیم شو. په 5 حصو تقسیم شو، دته ورکوو 1/5. 1/5 یوه حصه. ښه، اوس دا کسر 1/5 ښیي، یعنې په 5 حصو تقسیم شو، یوه حصه دته ورکوو. د لومړي نفر ته په 5 حصو تقسیم. کوم نفر زیات کاغذ اخلي؟ پوهېږو چې دا نفر 2/5. ښه، پس پوهېږو چې 2/5 علامه د لوی داسې ده 1/5 ده، یا نو شکل 2/5 لوی له 1/5 دی. دا یو حالت ده چې که داسې بیا حکم کوو که مخرجونه سره مساوي وي هغه کسر لوی ده چې صورت لوی وي، چې مخرجونه دې قسمتو ته مخرج وایي، دې ته صورت، دې ته خط بر وایي. په همدې شکل که موږ وایو که مخرجونه مساوي وي هغه کسر لوی ده چې صورت لوی. 2/5 دا موږ وښودل چې دا کسر لوی ده. البته دا تقسیمات په مختلفو شیانو کې په مختلف شکل ده. که موږ وایو چې یو دایره وي په دې شکل، موږ دا وایي یو 4 د دې دایرې موږ ته راکړي، یا
کاغذ ده په دې شکل 1/4 دغه حصه ده. ښه بل نفر وایي ما ته 3/4 راکړي. عین دایره په 4 مساوي حصو تقسیموو. دا مرکز دایره ده. ما ته 3/4 دا حصه ده. خی دا کسر له دې کسر 3/4 لوی له 1/4 ده. دلته به داسې تقسیمات نه کوو چې موږ داسې تقسیم کوو. ځکه دلته په مساوي مرکزي زاویې باید چې مساوي په دې شکل تقسیمات شي یا بعضې نور شیان چې دي هم تقسیماتو باید چې فرق ولري. ښه که چیرې موږ ولرو چې فرضاً 2/5/3 4/3 په دا خو مخرجونه مساوي دي. که موږ ولرو چې 3/5 3/4 دویم حالت یې څنګه ده چې موږ صورتونه یې مساوي دي مخرجونه یې مختلف. اوس دلته ګورو 2 تختې کاغذ بیا اخلو ده یوه تخته. ښه دا یې بله تخته کاغذ عیني هغه ولري. دا په 5 حصو ویشو. یوه حصه 2 حصې 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 حصو ویشو. ښه دلته ګورو چې موږ ګورو 3/5 کومه حصه ده 3 حصې رنګه کړه. یوه حصه 2 حصې 3 حصې. په دې ځای کې موږ دا په 4 حصو تقسیموو. یعنې هدف چې یوه حصه دا 2 حصې دا 4 حصې. ښه اوس څو حصې اخلو. دلته دا سره نښلوو. البته دا که په یو رنګ کو دا په بل رنګ په څو حصو په 4 1 2 3 دا به لږ سره دلته راولو. ښه په 4 حصو تقسیم شي 1 2 3 4. البته دا لږ زره بار بوځو. صحیح. ښه دې کې په 5 حصو تقسیم که 3 حصې رنګ کړې 3 حصې واخیستې. دا په 4 1 2 3 4 څو حصې اخلو 3 حصې د کې اخلو 1 2 و دا 3. دا ده 3/5 و دا کسر ده 3/4. موږ وینو چې کومه ساحه کې موږ دا په 3/5 حصو تقسیم که 3 حصې مې ترېنه واخیستې. دلته ګورو چې 1 2 3 4 په 4 حصو به عین کاغذ دا مې یوه تخته کاغذ ده دا مې یوه تخته عین مساحت لري. عین که دا په دې باندې کېږدو منطبقېږي. نو ګورو چې دلته دغه 3/4 دومره زیات ده. البته دومره زیات ده له دې نه. خی کوم کسر لوی ده دغه کسر لوی ده. ځکه دغه کاغذ که موږ پرېږدو دا لوی ده له دې نه. ځکه عین کاغذ ده. دا هم په 4 حصو تقسیم کړه دا هم په 3 حصو. ګورو چې دا کاغذ له دې نه زیات ده. خی وایي چې 3/4 لوی له 3/5 ده. یعنې دا په دې معنا چې داسې هم حکم کولی شو که چیرې د 2 کسرونو صورتونه مساوي وي هغه کسر لوی ده چې مخرج یې کوچنی وي. یعنې داسې نوشته کولی شو
که صورتونه سره مساوي وي، که صورتونه سره مساوي وي هغه کسر لوی دی او مخرجونه یې مختلف وي. هغه کسر لوی دی چې مخرج یې کوچنی وي. یعنی دوه کسرو کې که موږ ولرو چې صورتونه سره مساوي، هغه کسر لوی دی چې مخرج یې کوچنی وي، او مخکې درس کې مې ویل که مخرجونه سره مساوي وي هغه کسر لوی دی چې صورت یې لوی وي. دلته دوه حالته موږ پې کار وکړو، که لکه دې شکل که موږ ولرو 3/5 4/5 مخرجونه مساوي دي، دا کسر لوی دی. او په دې حالت کې صورتونه مساوي دي، هغه کسر لوی دی چې مخرج وي کوچنی وي. ښه، بل حالت دا ده که نه مخرج او نه صورت سره مساوي وي. که نه مخرج او نه صورت سره مساوي وي څنګه؟ فرضاً موږ لرو چې 3/4 2/5 دې ته عملیه ته تجنیس ویل کېږي. موږ دا مقایسه کوو صورت و مخرج کې مخرج د ضربه وو، ځکه چې دغه څلور هم مخرج وي. صورت و مخرج کې که په صورت و مخرج یو عدد کې یو عدد ضرب د یو کسر یو عدد ضرب قیمت تغییر نه خوري، دا 15/100 دا کېږي 8/100. یعنی دا کسر په دې کسر تبدیل سي معادل لاسته راغی. دا صورت و مخرج په 5 صورت و مخرج په 4 ضرب سه. اوس مخکې درسو کې موږ ویل که مخرجونه مساوي وي هغه کسر لوی ده، صورت لوی وي. پس دا کسر 15 تقسیم پر 100 لوی له 8/100 ده. په دې صورت کې دا نمایندګي د دې کسر کوي 3/4 لوی پر 2/5 ده. په همدې شکل که چیرې موږ څو کسره ولرو موږ کولی شو چې فرضاً 2/3 4/5 1/4 دا مقایسه کړو. دلته مخرجونه سره مساوي کوو. 4/5 شل ضرب 3 شپېته. دې کسر کې هم مخرج شپېته نیسو، دې کې هم مخرج شپېته نیسو. ګوره دلته شپېته شل هم دې کې ضرب کړي، 15 ضرب 4 شل باید صورت کې هم ضرب کړو. یعنی بدون له مخرج د خپل دوه په صورت 4/5 شل ضرب 40 بیرته اختصار کې هماغه کسر ورکړي. په دې کسر کې په واقعیت کې په 5 سره هم 4 و 3 ضرب کړي چې 12 سي. 12 ضرب دغه 8 12 ضرب د 12 4 8. ښه، په دې کسر کې چون شپېتم ضرب کړي دغه دوه هم په دې کې ضرب کړي 15 ضرب 3 15 په مخرج کې ضرب کړي، په صورت کې 15 ضرب. یعنی دا ټول مخرجو کې نیسو، صورت کې بدون له مخرج د خپل نوس مخرجونه ضرب او ضرب دې کوو. په دې صورت کې بدون له مخرج د دا دواړه ضرب او په دې صورت کې په دې شکل. یعنی دا کسر نمایندګي د دې کسر کوي چې په دې صورت کې موږ لرو چې په دې صورت کې موږ لرو 2/3 4/8 4/8 1/4 15/15 په موږ مخکې ثبوت کړ په دوه ورقو کاغذو کې چې مخرجونه مساوي هغه کسر لوی ده چې صورت لوی وي. پس لوی ترینه کسر کومه ده؟ په دې کسرونو کې 8 ده. دا نمایندګي دی دې کسر کوي. پس 4/5 لوی
لوی کسر دی صحیح یعنی له ټولو نه لوی کسر له ټولو لوی کسر 4/5 ده لوی کسر 4/5 ده ځکه دا کسر نمایندګي کوي دا کسر نمایندګي دی دا کسر نمایندګي دی 8/4 لوی ترینه کسر دی ښه مونږ دلته یو سوال ده چې دا به موږ نوشته کړو چې ویلي دي چې 3 یو هاوس په 15 ساعتونو کې ډکوي ښه 2 نله یې په 2 نله یې په 3 ساعتو کې ساعتونو کې ډکوي دواړه نلونه یې په څو ساعتونو کې ډکوي دلته 2 نله یو هاوس په 15 ساعتونو کې ډکوي یا عین هاوس ده دغه یو هاوس 3 نله یو هاوس په 15 ساعتو کې ډکوي په 15 ساعتو کې چې ډکوي یعنې هدف دا ده چې عین هاوس ده په هر ساعت کې مساوي اوبه د هاوس تولیږي ښایي که دا په 15 مساوي حصو تقسیم کو البته 1 2 3 4 5 په هر ساعت کې مساوي حصه ډکوي یا داسې ویلی شو چې په یو ساعت کې په یوه ساعت کې 1/3 حصه د هاوس ډکوي که دا موږ په 3 حصو مساوي تقسیم کړو په دې شکل ویلی شو په یوه ساعت کې 1/3 حصه د هاوس ډکوي په یو ساعت کې 1/3 حصه د هاوس ډکوي ښه دا عین هاوس که بیرته یې تخلیه کړو موږ په یوه ساعت کې 1/2 حصه د هاوس دونه ډکوي په یو ساعت کې 1/2 حصه د هاوس ډکوي یعنې نیمه یې ډکوي ځکه هر ساعت کې مساوي اوبه ولیږي دلته چې په 2 ساعتو کې ډکوي په یوه ساعت کې 1/2 حصه یې ډکوي ښه که دا موږ په دواړه یو دفعه نلونه 3 نله واچول بل دفعه 2 نله که دواړه موږ که دواړه نلونه په څو ساعتو کې ډکوي په عین هاوس کې دا 1/3 حصه سوه د هاوس ډکوي و دا نیمه حصه نور دونه ډکوي صحیح ښه هغه کېږي دلته څونه حصه د نل ډکوي 1/3 جمع 1/2 دا کېږي 2 جمع 3 تقسیم په 6 دا کېږي 5/6 5/6 همې حصه د هاوس که دواړه نله یو جای کار وکړي دلته 5/6 حصه د هاوس ډکوي دلته دا اخلو 1 تقسیم د 5/6 په هر ساعت کې 5/6 حصه د هاوس ډکوي ښایي دا 6/6 که موږ ونیسو یو هاوس ونیسو دا تقسیم د څو کوو 5/6 دلته کېږي دا معکوسیږي 6/5 یعنې په دې معنا چې یو صحیح 1/5 ښه یا دواړه که یو جای سي یو ساعتو 1/5 د ساعت 1/5 د ساعت یو ساعت 1/5
پنځه شپېته دقیقې تقسیم د 50 یو 15 دوه 15 لس 12 دقیقې. یعنې په څه معنی په یو ساعت و 12 دقیقو کې که دواړه نلونه سره یو ځای سي دا هاو زده کوي. نننی درس همدلته پای ته ورسېده. د خدای په امان په مخه ښه شه.